وای 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 خدایا توبه په پاکستان کې دونه بېروزګاري ده چې مړه خو ښه دی مشتري په ایماندارۍ او چا راته وایي سوات کې بلیا کارونه دي پوست را روان شي خدایا سوات ته مې ورسې السلام علیکم وعلیکم السلام کاکا ښه یو خیر دی کاکا کار روزګار به راسره نه یو ولې نه خو کوم ځای نه راغلی په چارسدي نه رالم جي څه کار کولی هر څه کولی شم ډېر غریب یم چې څه کولی شم مالټې خرڅولی مالټې یو ولې نه شم خرڅولی بس مالټې به خلکو له ورکې بس ټیک ته او زیب مې به صفا کې بس ټیک ته او ته بس د مېلمانۍ زه به دا هوټل ته لاړ شم دې باندې به د چای وڅښم ټیک ته زه راځم چې دا تا غونډې خرڅې کړي غم مه کوه استاد جي ستا کې نه پیریان هم خلاصو او که نه تو چېرته ځې زه هوټل ته ځم او په 100 روپۍ درځم خرڅوم په 200 روپۍ درځم په خرڅوم 200 روپۍ درځم بس ټیک ته استاد جي ځه ټیک شوله غم مه کوه ښه دا دې خو راواوړه ټیک ته ښه ټنډه ودرېږه ښه ویم ته چې راځې که نه یو مالټه هم پکې مې غونډې باندې خرڅې کړي ښه غونډې خرڅې کړه ټیک ته لکه راځې د بونیر خوږې مالټې په 200 روپۍ درځم راځې لکه ته راځې که نه د بونیر خوږې مالټې دې په 200 روپۍ درځم دي راځې لکه د ګوړې نه خوږې د چینو نه خوږې په 200 روپۍ درځم دي راځې لکه زما نه چې وړه په غولو به وړې راځې لکه خوږې مالټې دي والله مری مې وچه شوه د سکول اوبه مې نشته یاره خو زما دا مالټې خو شته که نه دا به ورته وخورو وای راځه لکه راوړه چټه بیا وړه راځه لکه سمې خوږې دي په 200 روپۍ درځم دي په 200 وا 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 راځه لکه د ګوړې نه خوږې د ګوړې نه دا د بونې خوږې مالټې وا 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 یا لکه راځې که نه یاره خوږې مالټې دي بس لږې پاتې دي راځې لکه تشه وینه ده وینه ده وینه والله که نه قسمت خور سړی بیا خوري قسمت خور په 200 روپۍ درځم دي په 200 راځه لکه شاګرد د مالټې ختمې کړې استاد جي وایي دونه بېکاره سړی خو نن غونډې مې دلې والي ماشاءالله غونډې ولې ته څه وایې پیسې د څه پیسې د مالټو که نه نو د خدای مسلمان تا ما ته رسکولي اوبه ایښې وې نو په اوبو ورته کړو نو مالټې دې وخوړلې نو ولې خلک باغ کې مالټې نه خوري دا باغ دی څو دا باغ دی هلو الکه مازه چېرته یې ښځه دې وفات شوې ده دا څه وې سړی لږ ودرېږه هغه سړی وګوره که نه خپلې ښځې ته چې کومې په ملینې باندې بابوزي وایي دومره ورته ګرانه ده او ته زما په ژوندون باندې هم قدر نه کې یا ښځې ته دلته ودرېږه زه ګورم چې څه له وبره خاته لږه ایساره شه زه راځم وایي څونه قدر یې کوي السلام علیکم وروره وعلیکم السلام یا وروره موږ خو د خپلو ښځو نه په جمدونې پاور کې ولاړ یو
او ته راغلی ستا ښځه مړه ته وله په مړونې قبر ته به بوځي وې دا ولې دویم کور میرات یا ما سره مې ښځې دا واده کړې وه چې زما د مرګ نه پس په اله دویم واده کې چې څو پورې زما د قبر خور او چشي ویني نو بیا نو څوک کور میرات یې د شپې راځي او باټې اوبه پرې راتاړي